پرون حجرا کې د کتاب مطالعه کوله خو نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله پرون حجرا کې د کتاب مطالعه کوله خو نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله لخندا شن بسول خپلا بمعلومه سی بیا لخندا شن بسول خپلا بمعلومه سی بیا په هر مجلس کې جدای ته اشاره کوله په هر مجلس کې جدای ته اشاره کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله پرون حجرا کې د کتاب مطالعه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خپله مې زړه ته ورکوله تسلي تسلي خپله مې زړه ته ورکوله تسلي تسلي ما ول څه نسته د ملګرو مخسره کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله پرون حجرا کې د کتاب مطالعه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو یو طالب تر لاس ونیولم ویې ویل خو یو طالب تر لاس ونیولم ویې ویل قسم په خدای سي د غم لایه جنازه کوله قسم په خدای سي د غم لایه جنازه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله پرون حجرا کې د کتاب مطالعه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله دوی ګوتې پورته کړې او کشر ورور اولې ژړل دوی ګوتې پورته کړې او کشر ورور اولې ژړل ول هغه ولاړی سي یو ځای مو ګزاره کوله ول هغه ولاړی چې یو ځای مو ګزاره کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله پرون حجرا کې د کتاب مطالعه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله سعادت یاقوت خپل کتابونه هم راټول کړو سره سعادت یاقوت خپل کتابونه هم راټول کړو سره بغیر لتا په مدرسه کې بچا شپه کوله بغیر لتا په مدرسه کې بچا شپه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله پرون حجرا کې د کتاب
نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله پرون حجره کې د کتاب مطالعه کوله خو نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله پرون حجره کې د کتاب مطالعه کوله خو نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت چا قصه کوله خو نن یو ځای د شهادت یې چا قصه کوله. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. سپیشلی کاروان چینل د سره سبسکرایب کړئ او د نورو ملګرو سره هم شریک کړئ او نوې